अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. هغه دوه افغانۍ جینکۍ دوکاندار سره په دوکان کې بدکاري کړې وه. بیا د هغوی ویډیو اپلوډ شوې وه او ډېره زیاته وایرل شوې وه چې بیا د جینۍ پلار او ورور راپاڅېدل. هغه دواړه جینکۍ بې دردۍ سره قتل کړلې. اوس د هغه دواړو جینکو د مور بیان راغلو. داسې خبرې وکړې چې ډېر زیات په سرو سترګو باندې وژړل. مور یې داسې څه خبرې وکړلې. راځئ مینوالو، تاسو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی، مهرباني وکړئ سټار کلیک درسره او ضرور سبسکرایب کړئ او بل ټایپینګ ته ووهئ. نو هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو، هغه دوه افغانۍ جینکۍ چې دوکاندار سره په دوکان کې بدکاري کړې وه، بیا هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې. د هغوی کور ته رسېدلې وه. کله چې هغوی کوروالا خبر شول، پلار او زوی راپاڅېدل. هغه دواړه جینکۍ ډېرې په بې دردۍ سره قتل کړلې او کوم بوډا سړي سره چې بدکاري کړې وه، هغه نامعلومه کسانو په فایرینګ باندې قتل کړی دی. د دغې دوو جینکو مور په سوشل میډیا باندې بیان راغلو. دا یې وویل چې زما لوریانو سره ډېر زیات ظلم شوی دی. هغه بوډا سړي ورسره ډېر زیات ظلم کړی دی، بدکاري یې ورسره وکړله او بیا ترېنه ویډیو هم وکړه چې هغې په سوشل میډیا باندې وایرل کړله. الله تعالی دې د داسې ظالمانو نه هر مسلمان، هر نارینه او زنانه په امن او امان کې وساتي چې دوکې کړي، په دوکه باندې ورسره غلط کار وکړي، ویډیو ترېنه وکړي او بیا په سوشل میډیا باندې وایرل کړي چې د هغې نه بیا داسې غټې مصیبتونه راوځي. دغه دوه جینکۍ دوکه شوي دي او په دوکه باندې ورسره غلط کار کړی دی. تاسو ټول مسلمانان ورته دعاګانې کوئ چې الله تعالی ورله جنت الفردوس ورکړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.